بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته، امين. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم د شورو دروازه یو ډیر خاص عمل او ډیر عظیم الشان وظیفه، محترم او ډیر مجربه او ډیر طاقتور وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، دا وظیفه د سوره یاسین ډیره خاص وظیفه ده چې د چا په ژوند کې څه قسمه حاجات وي او داسې حاجات وي چې ناممکنه حاجات وي، ان شاء الله تعالی د سوره یاسین دا خاص وظیفه عمل دیو کی کریم رب دغه حاجات پوره کی، یا په مشکلاتو کې، په پریشانو کې، په بیمارو کې او په مصیبتونو کې راګیر یا مبتلا یی. کریم رب دغه مشکلات، دغه پریشانه، دغه بیماری، دغه مصیبتونه ختم کی. الله جل شانه په خپل کرم کی، د رحم او د فضل معامله ورسره وکي. د مال او دولت او د رزق تنګي به د کور نه ختم شي. محترم او ډیر عظیم الشان وظیفه ده او ډیر عالی شان عمل دی. توجه دیان سره لازمان یو پیره د شروع پر ځبانه تاسو دا وظیفه خامخا وکي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچری تاسو دا وظیفه د شروع د بود یعنی شپږم پرز باندې دا وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، دا نننې وظیفه د شروع پرواز باندې چې بعض خلک ورته د چهارشنبه ورځ هم وای او بعض خلک ورته د بود ورځ هم وای، نو محترمو دا وظیفه دا عمل تاسو د شروع پرواز باندې د سحر نواخل تر ماخام پورې دا وظیفه دا عمل کولی شي. د دې لپاره زما محترم او خاص وخت مختص نه دی چې خاص وخت به تاسو پاره کې دا وظیفه کوئ، بلکې د شروع پرز باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، د شروع پښپ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا رنګ زما عزتمندو، د ماسوتن مزنپس هم د شروع پرز باندې تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. خو زما عزتمندو، کله نور پریوتونه مخکې تاسو دا وظیفه وکړه نو ډیره بهتره بوي. د دې حیران کن کمالات او اثرات تاسو زما عزتمندو په خپل سترګو باندې وینه. زما عزتمندو، بهتره خبره ده چې د نور پریوتونه مخکې د بت پرز باندې شپږم پرز باندې تاسو دا وظیفه وکړئ. او زما عزتمندو، د ماسوتن نه هم تاسو کولی شئ. دا وظیفه زما محترم او د سوره یاسین دومره طاقتور وظیفه عمل دی چې د تاسو د کور نه الله جل شانه د بے برکته ختم کی، نحوست په الله جل شانه ختم کی، د جادو جنات او اثرات وي، یا د سحر اثرات وي، یا د بندش یا د نظر بد اثرات وي. نو محترم، چې څه قسمه اثرات وي په کورونو کې، څه قسمه مسائل او پریشانې وي، ځکه چې بعض اوقات د داسې اثراتو د وجه، د جادو او د جناتو د اثراتو د وجه او د نظر بد د اثراتو په وجه باندې پکور کې بے برکتی راشي، بے اتفاقی راشي، جنگ جګړه راشي او مختلف قسمه مسائل او پریشانې پیدا کیږي. نو محترمو، کله چا په کورونو کې صدا سه قسمه اثرات وي، ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل او کرم سره د دې وظیفه
عظیم الشان په برکت سره به الله جل شانه دغه اثرات او دغه مسائل او دغه پریشانه ختم کی. دغه شان زما عزتمند او چاته پرشتہ کې سروکاوټ وی پریشانی وی یا بندش وی ان شاء الله تعالی درشته د پاره هم تاسو دا عمل کول شي. مشکلات پریشانه او بندشونه به الله جل شانه ختم کی. ډیر بهترین ځای کې به ورته الله جل شانه رشتہ ور نصیب کی. د دین علاوه زما محترم د بل چانه خاص حاجت وي نو دا غي د پاره هم تاسو دا وظیفه او دا عمل کول شي. یا سم مشکل او پریشانه مصیبت کې راګیر یي نو دا غي د پاره هم تاسو دا عمل کول شي. او دغه شان زما محترم کاروبار او روزګار نوي نو دا غي د پاره هم تاسو دا عمل کول شي. زما عزتمند او ترتیب او طریقې کار د دې وظیفې ز تاسو ته بیانوم. محترم او د دې ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی او ډیره اسانه وظیفه ده. طریقې دادا چې کله هم د شورو پروز باندې تاسو ته موقع ملو شي او فارغ آئے تاسو د فارغه مطلب دا دی چې د تاسو توجه دیان برابر وي نو د سوره یاسین بدرې پیره تلاوت کوي د سوره یاسین بدرې پیره وظیفه کوي. زما عزتمندو کله چې تاسو د سورۃ یاسین وظیفه شروع کوئ نو د ټولو نه مخکې به اول درې پیره تاسو درود شریف وایي. کله چې زما عزتمندو درود شریف ویلو نو بیا به سورۃ یاسین د سره به تاسو شروع کړئ. زما محترمو په سورۃ یاسین کې سالور زایا د رحمان نوم راغلی دی. دا قرانګه د الله جل شانو چې کوم الله نوم دی هغه په یو آیات کې راغلی دی. په یو آیات کې دو پیره د الله جل شانه نوم راغلی دی. نو زما محترمو تاسو به دا وظیفه شروع کړئ دا عمل به شروع کړئ. درې پیره مو درود شریف وې نو بیا به سورۃ یاسین شروع کړئ. کله چې آیات نمبر 11 نمبر آیات ل تاسو رو رسیدئ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن نو زما عزتمندو لومبني رحمان ته تاسو رو رسیږئ. نو دې پسې به زما محترمو کچری وړو کې حاجت موي نو 41 مرتبه او کچری غټ حاجت موي نو بیا 101 مرتبه یو سل یو پیره به تاسو د دې کلماتو وظیفه او ورد وکړئ. زما عزتمندو کلمات دادی یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ. نو زما محترم دا به تاسو 41 مرتبه یا 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری به تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ. بیا به زما عزتمندو په مخ کې باندې د سورۃ یاسین تلاوت شروع کړئ. کله چې آیات نمبر 15 لتا سو ورو رسیدئ نو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن. نو زما محترم دویم رحمان ته تاسو بیا ورو رسیږئ نو بیا به دا کلمات مبارکه کچره وړه مسله موي نو 41 مرتبه او کچره غټ حاجت موي غټه مسله وي نو 101 مرتبه یو د پاسه سل پیره بتاسو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ. بیا به زما عزتمندو د سوره یاسین تلاوت شروع کړئ. کله چې آیات نمبر 23 درشتم آیات تاسو ورو رسیدئ نو تاسو چې کله د دې تلاوت واتخذوا من دونه آلهة ان يردني الرحمن نو بیا به زما محترمو کچره وړه مسله موي نو 41 مرتبه او کچره غټه مسله 8 حاجت وي نو 101 مرتبه یعنی یو د 500 پیره بتاسو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ د دې ورد او وظیفه وکړئ. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا چې کله تاسو تلاوت شروع کړئ د سورۃ یاسین نو تاسو بیا آیات نمبر 47 له وسلوختم نمبر آیات ته تاسو ورو رسیږئ. په دې کې د الله رب العزت نوم دو پیری راغلي دي و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله نو دې ده کو زما عزتمندو بیا دغه الفاظ مبارکه وای یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ 41 مرتبه
مرتبه یا 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری وتاسو د دې دا ورد وظیفه کوي. بیا به زما عزتمند تلاوت شروع کوي. قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله. نو دلته کې بیا د الله تعالی نوم راغلی دی. نو زما عزتمند دې سره بیا تاسو 41 مرتبه یا 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری وتاسو بیا یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ ورد وظیفه وکي. دینه پس به زما عزتمند بیا تلاوت جاری کړئ. کله چې تاسو آیات نمبر 52 لور رسیدئ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. چې کله رحمان لور رسیدئ نو زما عزتمند 41 مرتبه یا 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری بتاسو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ. عرض می داده زما عزتمندو چې کوم ځای کې د الله رب العزت نوم راځي الرحمن نو زما عزتمندو دغه ځای کې به دغه کلمات مبارکه لولای یا د الله تعالی نوم راشي پاغه کې نو بیا په دغه ځای کې هم دغه کلمات مبارکه لولای کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاری. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو یو پیرا تاسو د سورۃ یاسین ختم وکي یو پیرا به تاسو وای بیا ورپسې درې پیری درود شریف وای بیا زما عزتمند سورۃ یاسین و بیا د سره شروع کئ. کله چې د الله تعالی صفتی نوم رحمان تاسو ورسیږي نو یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ 41 مرتبه یو سل وخبره یا 101 مرتبه یو د پاسه سل پیری بتاسو د دې ورد وظیفه کې د کلمات مبارکه بتاسو وای. نو زما محترم په دویم ځل باندې به هم تاسو سورۃ یاسین دغه طریقې سره ختم کړئ. بیا به درې پیری درود شریف وای او بیا به سورۃ یاسین سره به شروع کړئ. نو زما محترم چې کوم ځای کې د رحمان نوم راځي یا د الله نوم راځي نو التب یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ د دې ورد وظیفه او تلاوت پکوي. زما عزتمندو کله چې مدرې پیری سورۃ یاسین دا ختم وکړو بیا به د الله رب العزت په دربار کې ډېر په عاجزۍ سره دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی ډېر بهترین فواید دي زما محترم د دې وظیفه ډېر حیران کن او معجزاتی کمالات تی پدې کې زما محترم په ژوند کې په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیر تاسو دا عمل انتهایی توجه دیان سره وکړي. او زما محترم د سره سره د 15 واړه وخت منځونو پابندي او د قران مجید تلاوت دا خامخا تاسو کوي. نو زما عزتمند سورۃ یاسین ته د قران مجید زړه ویل شي کله چې تاسو درې پیری د دې ختم وکړو او د کم مقصد د پاره تاسو ختم وکړو د کم پریشانې د پاره جادو جنات و غیره زما محترم چې د صدا پارم تاسو دا ختم وکړو ان شاء الله تعالی د دې فواید برکات او ثمرات او کمالات په تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.